چې کله د جنابت نه غسل کوي کنه او تاسو نه په خوله او په پوزه کې اوبه اچول پاتې شي آیا دا غسل شوی دی کو نه دی شوی دا غسل به ته دوباره د سر نه کو او کو نه صرف پوزه خوله کې اوبه واچو نو زمون غسل پوره شوی دی جواب دا دی غسل کې درې فرض دي یو په خوله کې اوبه اچول غرغړې کول دیم په پوزه کې اوبه اچول چې اډو کې تریخ شي او دریم په ټول بدن باندې اوبه داسې اچول چې بدن کې یو ویښته قصزې وچ پاتې نشي دا درې په دې غسل کې فرض دي خوله کې اوبه اچول پوزه کې اوبه اچول او په ټول بدن باندې اوبه اچول چې یو ویښته قصزې پکې وچ پاتې نشي نو اوس کې اوچا غسل کو او غسل تمام کړی دی خوله کې اوبه وانه چولې پوزه کې اوبه وانه چولې ورنه هیر شو چې بعد کې ورته یاد شي نو بعد کې صرف خوله کې اوبه واچي پوزه کې اوبه واچي دوباره به ته غسل ته ضرورت نشته چې سر نه غسل کې کو په دې غسل باندې نفل موس کړی دی د هغې اعاده پې نشته دی البته کو فرض مونځ یې پې کړی دی د فرض مونځ به واپس بیرته اعاده کوي فرض مونځ به بیرته سر نه کوي خو سر نه پې غسل شته دی نه صرف پوزه کې اوبه بیرته واچوه خوله کې اوبه واچوه بس دا غسل مکمل شو غسل دې وشو